السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د سټریپ میتود په اړه وغږیږو. سټریپ میتود چې دا درې ډوله سټریپ میتود لرو، یو ایل سټریپ، بل آر سټریپ او بل هم سټریپ. نو د دې په واسطه موږ کولی شو هغه سپیس چې د یو نوم ښي او چپ خواته وي هغه موږ له منځه یوسو. مثلا دغه نوم زه پرنټ کوم، د دې ترمنځ چې ده ډېره زیاته فاصله ده. یو ځل تاسو وګورئ، دلته وګورئ چپ خواته او ښي خواته ډېره فاصله لري. نو دغې فاصلې د لرې کولو لپاره موږ د سټریپ میتود څخه استفاده کوو. نو نیم ډاټ که چېرته موږ وغواړو د چپ خوا څخه یې فاصله لرې کړو، نو ایل سټریپ څخه استفاده کوو. نو که چېرته وغواړو چې د ښي خوا څخه یې لرې کړو، نو د بیا آر سټریپ څخه. لومړی زه غواړم چې د چپ خوا فاصله یې لرې کړم. خیال دلته دا فنکشن ده، میتود ده، موږ باید چې دا دوه قوسونه ورکړو، بیا رن کوو. نو دلته وګورئ دا د چپ خوا کوم فاصله چې وه دا یې لرې شوه او په ښي خوا کې پاتې شوه. که چېرته موږ وغواړو د ښي خوا فاصله یې لرې کړو، نو آر سټریپ. اوس راځو پروګرام رن کوو. نو وګورئ دلته د ښي خوا فاصله نشته ده او د چپ خوا شته ده. اوس که چېرته وغواړو د ښي او چپ دواړو فاصله لرې کړو، نو یوازې سټریپ لیکو. د هغې نه وروسته پروګرام په لاره اچوو. وګورئ دلته د ښي او چپ دواړو خواو څخه یې کومه فاصله وه هغه لرې شوله. نو که چېرته د کلمو په منځ کې فاصله وي، نو هغه موږ د سټریپ میتود په واسطه نشو لرې کولی. نو هغې دپاره موږ د ریپلیس میتود څخه استفاده کوو. نو زه راځم دلته دا په سټرینګ تبدیلوم. نو په دې سټرینګ کې به زه یو څه اضافه کړم. هلو مای ډیر. نو زه غواړم چې دغلته فاصله ډېره ورکوم. غواړم چې دغه ډېره فاصله چې کومه ده دا ترېنه له منځه یوسم. نو کله چې موږ وغواړو چې د کلمو ترمنځ فاصله له منځه یوسو، نو هغه موږ د سټریپ په واسطه نشو کولی. نو موږ به راځو ریپلیس ته. نو راځو ریپلیس هم یو میتود ده. نو دا هم په قوسونو کې دلته دا خپلې پارامترې لري. لومړی موږ د سټرینګ ورته اضافه کوو. موږ ورته وایو چې سپیس، دومره سپیس چې هر چېرته وي هغه موږ ته بدل کړه په څه شي باندې، کامه، بس خالي. دا هغه سپیسونه چې کوم دي دا موږ ته دغه دوه ډبل کوټیشنې چې ما دلته کومې اضافه کړلې دې کې زه سپیس چې نه ور اضافه کوم، ځکه چې زما دغه سپیس لرې کول پکار دي. نو ری به شو، دا وریبل به هم زه سټرینګ ته تبدیل کوم. سټرینګ. نو اوس به شو دغه فاصلې به موږ وګورو چې دا اوس له منځه ځي او که نه. نو وګورئ دلته څومره فاصلې چې زموږ وي، نو دا فاصلې ټولې زموږ له منځه یوړلې. که چېرته غواړئ چې دا فاصله هم له منځه یوسئ، نو تاسو بیا کولی شئ چې له سټریپ څخه استفاده وکړئ. نو زه غواړم چې دغه فاصله چې کومه ده دغه هم له منځه یوسم. نو راځو دلته لیکو چې ډاټ سټریپ. نو ګورو دغه فاصله چې اوس له منځه ځي او که نه. دوستانو دلته وګورئ موږ وکولی شول چې هغه کوم چپ خواته چې کومه فاصله ده دا چې کومه فاصله ده دا هم موږ د سټریپ میتود په واسطه له منځه یوړله. نو هیله لرم چې له دې ویډیو څخه مو یو څه مفهوم اخیستی وي. که ویډیو مو خوښه شوي نو خپلو نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ.